را داسې چل دی چې موږ په هغه پل باندې را روان یو ډېر مه راچوښتېږه که نه ډېر مه راچوښتېږه که نه ځکه بیا پکې بدرنګ ښکارم دا چې موږ هغه پل ته راوختو کوم چې د پیادل خلکو د پیښ بنیاد وباسه دا چې هغه پیادل خلک چې کوم پېښېږي په دې پل باندې نن په دې پل باندې موږ تقریبا دا 15 کال دی خو په دې باندې موږ 6 کسان ونه لیدو ځکه چې خبرې رانه هېرې دي ځکه چې دې خلکو کې عقل نشته بیخي پکې د سر عقل نشته لکه چې په سړک پورې کېږي خو راشي په دې پل باندې که نه په دې پل باندې پورې وځي دې بل سړک ته دا یې څه دپاره جوړ کړی حکومت خو هم ستاسو دپاره یې جوړ کړی که نه زه چې مخکې ځو بره راځه چې اوس وګورو چې په دې نو دا چې کوم دی دا هغه پل دی چې مو کیمرامین پې ما پکې صحیح راوله ګورې مو کیمرامین پکې روان یو په دې پل کې او خدای شته که نه که نور پکې پیشو هم شته د پیښو نه باسه نو ما پکې مه راړوه دومره نږدو که نه لږ لرې لرې چې واسکټ مې هم پکې راشي زه هم پکې راشم او ټوپۍ مې هم پکې راشي راځئ چې اوس په سړک وګورو چې په سړک خلک څه کوي راځئ جي ما سره مخکې شه مخکې شه اوس موږ د پول د لاندې را دننه وتو دې خوا ودرېږه خدای دې پیښونه دا دې وګوره پول یې په ځای پرېښوده جیل کې تا بل دې وګوره ای خدای مو پوه که دا اوس وګوره که نه جي لږ را مخکې شه کیمرامینه او دا اوس وګورئ په هغه پول باندې نه ځي او دی چې کوم دی نو په دې مخکې مه نیسه که نه لکه لاندې نیسه که نه دا په دې جنګلو کې وځي او په دې پول نه ځي دا پول سرکار څه ته جوړ کړی نو اوس ګورو که نه چې بل به په دې کې څوک وردننه کېږي بس سمه سوړې ځان ته جوړه کړې ده بس اسانه خبره ده وروره او چې کوم دی که نه نو دا که مونږ تاسو ولکه دا فضول خبرې پرېږده ما وباسه خدای دې پیښو نه باسه نو ته ړوند دی دا پول دا پول ورته کیمرامین صاحب وښیه لګو دا پول ورته وښیه نه یو منټ ته چې کوم دی که نه ته لکه د ړوند دی په دې پول باندې نه شي وړی نو پیادل ځي کور راکړه یا خدای کور راکړه دا پول حکومت څه نه جوړ کړی وزیر اعظم صاحب وایي د دې ملک به انګلینډ جوړو تاسو پکې انګلینډ جوړو تاسو پکې وځه عزت دی خدای پیښونه باسه دا مونږ چې هغه مایک چېرته لاړو د الله په امان بیا به ګپ چې کتونکو تاسو وکتلو چې بره پیادل پل چې کوم دی حکومت جوړ کړی په جنګلو کې پیادل خلک وځي پل ته نه ځي خو دې وخت کې مونږ راغلو دې پاټلۍ ته وروسته شه خدای دې کور د دې کوران کا مخکې راځي ترجمه یې کې وخوړو ما یې کو چا وخوړو دا خو دې خوا دې ولاړ دی دې پیښ بنیاد وباسه څوک یې ځه شابه ځه شابه ته ځه شابه چا ته تا ته ویم که نه دا که نه مونږ ریکارډینګ کوو که نه ځه که نه ځه که نه ته ځه که نه ځه مړه دی دې پکې لاړو ځه نو ګرانو دوستانو راځئ په مزه ځو هغه ځای یو کس پروت دی زما خیال دی چې غوا ده که انسان دی اوس یې اوس ته ځه که نه راځئ چې دی وګورو که نه چې دی ولې په دې پاټلۍ باندې پروت دی دا د ده د نیکه حکومت دی د ده د ډېر نیکه حکومت دی ورشه که نه ما پکې پوره راوله خو سایډ ته ځه نو دوستانو اوس مونږ رالو دې کس سره ګاډي سر یې وخوړو کیمرامین سر وخوړو باسه ړوند دی دې خوا راشه دلته ودرېږه دلته لږ کښېنه دې مینهوالو سره خبرې کوو دا تاسو وګورئ چې دا د ریل پاټلۍ ده او د ریل په پاټلۍ باندې دا ماما ناست دی نري شملاس دی خو زما په خیال چېرته ستا څه خیال دی دې به وځئ کیمرامین صاحب نه مړه چېرته مړ نه وي نو چې مړ وي بیا خو به یې خپې هلته وي او سر به یې دلته وي ځکه چې ریل خو سړی نه معاف کوي ورېږه صبر وکړه دا مخلوق داسې نه پوهېږي په نصیحتو باسه خدای دې پیښونه باسه ودرېږه باسه دې خوا شه کیمره ورته ونیسه دا ته دلته ولې ودی دې خوا دا ته دلته ولې ودی ولې دا ستا ځای دی څه څنګه
دا ستا ځای دی څه دا زما ځای نه دا سرکاري ځای دی په دې باندې ریل ځي راځي نو که اوس ریل در باندې رالو چکني کړي نو بیا نو تا پکې څه کار دی مړه د خوبه دې ویستو مهره وګوره وایي ستا پکې څه کار دی نو اوس چې در باندې را باندې کړم که نه مړه زه شابه خپل کار کوه ما پرېږده خوب ته تا اوس وګوره کیمرامین ډېر زیات دې مه پناه کوه ګورې شابه زه درې نو دا اوس وګوره که نه نو دوستانو دا مخلوق به په څه پوهېږي هغه خلک وایي که نه وایي کوتک ته کوتک او اصلي ته څه متل دی هغه متل څه و نو مثل ته کوتک او اصله شهرت که څه مړه خو تعال هم څه نه درځي هسې بوتلې سړیه کیمرامین ښه نو دا خبره ده که نه چې دی دغه نه غواړي نصیحت دی کوتک غواړي باسه مړه ځه که نه دې خوب ته مو پرېږده که نه نه که ریل راړو ته به څه کې هغه زما کار دی بس ته پرېږده هغه به برېک وخي که نه څوک به بریک وایي ریله د ریل د بریک اجازت نه وي هغه څه ته هم نه ودرېږي تا کوپړۍ ته به ودرېږي مړه ولې به نه ودرېږي چا خو لیونی دی ګوره ریل به درته ودرېږي داسې کار دی ریل چا ته هم نه ودرېږي تا پورې خپل مازغه شته ته به په ریل په پاټۍ مایز مړه خدای ته وګوره دې خوب ته مې پرېږده که نه دوستانو دا مخلوق به په څه پوهېږي چې چېرته زه دوی به اختر کړی راځئ چې نور کمه کلي ګورو چې هغوی په څه کې مصروف دي راځئ چې مخکې